الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. دا اوس د اصحاب الغی او د اصحاب الرشد میس کی چکم مکالمه مناظره دا داغه تذکرہ کی په دې ځای کې د ابراهیم علیه السلام او دا مقابل نمرود چې د خپل نمروز دی او بیا د ځان په دال بدل شوی نمرود په مشهور دی. د دې دوانو یو مکالمه دا او الله تعالی بیانې ډېری فائدې دي پکې او اصل فائدې دا ده چې د اسلام او د کفر میس کې ودا کشمکش وی دا به نه ختمي. دویم نمبر دا مطلب دی چې د مسلمانانو په د کفارو سره ټول عمر دا قنازعي وي الجهاد ماض الى يوم القيامه بل فائدہ ده. دریم نمبر دا دی چې مسلمانان په ټول عمر د غیر مسلم نه نفرت پته کوي او دا غوي سره دوستانه نه کوي. دای معنا دا د مسلمان ځان لته دی او کافر ځان لته دی. ودلته د نمرود سره بحث شوی دی. نمرود څوک دی؟ نو نمرود دا د عراق دی، د عراق او د مبارک راضی چې دا حضرت نوح علیہ السلام ته تقریبا سلورم بچی دی. نمرود د پلار نوم دی کوش، نمرود ابن کوش، او د کوش نوم د پلار نوم دی کنعان، او د کنعان د پلار نوم دی سام، او د سام د پلار نوم نوح علیہ السلام. او د نوح علیہ السلام سلورم بچی دی نمرود ابن کوش ابن کنعان ابن سام ابن نوح علیہ السلام. نو دا نوح علیہ السلام ته نږدې دی. د ابراهیم علیہ السلام په زمانہ کې دا د بابل خار دی. د بابل خار کوم چې مخکې دا ذکر شو چې هاروت ماروت الله را لګلیو کوم چې د جادو مرکز پاتې شوی دی او په دنیا کې متکبر بادشاہ تیر شوی دی. متکبر روح المعانی کې علامه حلوسی وی اول من تجبر نمرود، اول جبر او ظلم دا چا کړی؟ تکبر دا نمرود کړی دی. او اول من ادعى الربوبیه او اول د رب دعوه پس مکه کې د الله نو رسو دا دی نمرود کړی دی. دومره لوی جابر انسان دی. او د فرعون دوانو بارک راځي چې دا ظالمان هم او عمر ډېر زیاتو 400 سال عمر د نمرود دی او د فرعون بارک راځي 450 سال عمر دا او فرعون هم چیرته بیمار شوی نه و دام چیرته نه بیمار شوی په دې 300 کال عمر کې. د دې وجنه بیماری په چا ناراضي نو هغه کې تکبر بیا پیدا کیږي. معلومه ده شو بیماری راتل الله نعمت ته د دې مستقل وضاحت کړو چې بیماری راتل په دې کې خیر دی، په دې صبر کول پکار دی. دا نمرود ابراهیم علیه السلام مقابله له چکل راغی. نو ابراهیم علیه السلام په مقابله کې دا پاتې راغی او الله تعالی ابراهیم علیه السلام له کامیابی ورکړه. دا ذکر لاندې روان دی او الله تعالی په دې باندې چې کوم امتحان راوستو، کوم عذاب پر راغی، نو عذاب داو چې په دې بابل په ښار باندې الله تعالی ماشي مسلط کړل. ماشو عذاب پر راغی وای دومره زیات ماشي او دومره زیات چې سار بکله نور راوخته د نور دا کپوړې به ماشو پټ کړه ولکه څنګه چې ورېز نور دراشي او بیا د نور را پس مکه نه پریوزي او د دې دومره زیاته تعداد کې دا ماشي راغلی چې نور به پټ کړه. نو یو ماشي راغی په وخت کې ورننه وته، یو ماشي وخت نه وته دی او چې کله وخت ورننه وته ورلا نو دغه په دې وخت کې به دا ستاوېدو څه په غټ تکلیف نو چې څوک به راغی او دله به دا سر چرته او یا خپل به دا سر او په دغه ټیم به دا ماشي لګ پارام باندې شو. چې کله بچا نو هو نو دا د قشان تکلیف په دې سر کې به قرار کېدو. دا غټ امتحان کې الله چولې دیو جن سو براغه و دې څه به چې خګړه کول ما یو سپلې و هدا سر له وها نو الله وز ما سره خګړه و چا به چې په سپېړه باندې و په سپلې به و د برده سره خګړه کوله. دای شرم دی چې یو طرف ته ټول دنیا د حکمرانی دعوا کوي. لکه یو قول په کېدار چې دا ملک الدنیا دی، انه ملک الدنیا، د دنیا بادشاہ، یعنی د ډېر لوی حکومت وکړو. لکه څنګه چې د پیسایانو کې د بخت نصر غټ حکومت تیر شوی دی او دارنګه په ورسره د دې نمرود د دوه کافرانو غټ حکومتونه کړلي، نمرود او بخت نصر. چې نمرود په باره کې راځي چې یا مشرک دی یا دهری دی. لاندې وردا عقیده باره کې خبره کې یا دهری دی، مذهب باره کې چې الله یې منو نو د الله د وجود نه منکر دی یا مشرک دی. او دویم نمبر په عیسایانو کې بخت نصر حکومت کړی دی او په مسلمانانو کې دوه کسانو له حکومت کړی دی، سليمان علیه السلام او ذوالقرنین د دوه حکومت کړی دی. دلته دا سوال آیا په ټول دنیا باندې چا حکومت کړی دی؟ مشهور دا ده چې سليمان علیه السلام په ټول دنیا حکومت دی، ذوالقرنین په ټول دنیا حکومت کړی دی، بخت نصر یا دی ملک الدنیا او د نمرود په ټول دنیا کړی دی. دا خبره کمزوري ځکه ده د ټول دنیا حکومت دومره زور الله تعالی نه ورکوي. سليمان علیه السلام هغه بادشاہ او خواته زنانه ملک بلقیس په یمن کې او هغه حکومت کې د ختم نواجه په دې کې لا بل څه حکومت کوي. معلومه ده شو د لوی حکومت صرف د الله دی، د بل چا نشته دی. دا د دوه مناظره وسدا ده.
ابراهیم علیه السلام و اذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن هغه ځای کې د دې کلمو ذکر شوی یو کلمه په دې کې داوا یو امتحان پکې داوا چې نمرود بادشاہ د مقابله کړې و او د دې مقابله نه مخکې ابراهیم علیه السلام دا بوتانو مخالفت کړی دی د خپل پلار آزر مخالفت کړی دی دغه بوتانې ول مات کړی دي نو مقابله لري راوستو چې مقابله لراغه او وجه دا و چې عقیده ډېر مضبوطه و مشهور شو په خلکو کې چې ډېر نر سړی دی نر الګ دی نمرود مخامخ راوستو وي ته چاله دعوت ورکې نو ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې زه د الله عبادت کوم دا ورته زمانه بغیر ته بل معبود مني وي او منم ستا د معبود صفتونه څه دي نو ابراهیم علیه السلام ورته وایي ربي الذي يحيي ويميت زما د رب صفت دا دی چې ژوند ما اور کوي او مرګ ما اور کوي احیاء او دارنګي اماتت تعالی په لاس کې دی وجل ما کوي او ژوند کول ما کوي نو ابراهیم علیه السلام چې کله دلیل وایو نمرود اوس جواب کوي ځکه د مناظرې اصول لري یو مدعی دی بل مدعا علیه یو بدعوه کوي بل به جواب کوي نو ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې زما رب الله دی او دا ژوند کول کول کوي نو اوس نمرود جواب سکه ودا کار خو کولای شم انا احيي امید زه ژوند کول شم او مړ کولم کولای شم نو ول څنګه به ته ژوند کول کول کوي نو یو سړی روانو په لار باندې او بالکل بی ګناه داغه په باره کې حکم کو چې دا راولي چې راي وستو مړ پوښتنه وګوره دا سړی ژوند دی او مړ امید زونه کولای شم دویم دا چې په جیل کې یو کس باندې د پانسۍ حکم دی چې دا به پانسۍ کیږي داغه په باره کې فیصله وکړه چې دا را کولاو کوي دا آزاد ګوره وای دا سړی مړو ما ژوند دی کو دا بل ژوند دی ما مړ کو ابراهیم علیه السلام کو شو چې دا ډېر کم عقل دی دا په خبر نه کوي دا کار خود نه دا خو هر څوک کولای شي دا خو بیا د الله صفت نشو دا خو کول کولای شم مړ کولای شم ابراهیم علیه السلام اگر چې په دې دلیل کې هم راي سره ولې شو په دې دلیل کې هم یې سره ولې شو ابراهیم علیه السلام د واضح نه او زحت لاړو دا یو واضح مثالو ور دینه یو خو وضاحت ولا دلیل ته پیش کوي وزه ټیک دا کار ته کولای شي زما در خپل صفت دی زما در صفت دا دی چې هغه نور د مشرق نه راخیږي په مغرب باندې پوری باسي ته د سوکا چې نور د مغرب نه راواله په مشرق باندې را پوری باسي نو په وه تلذي کفر دلته علماء یو سوال لوچت کړی دی کدا خبر اوس نمرود کړی وي چې دا کار خو کومه دا نور چې د مشرق نه راخیږي دا زرا راخیږي او په مغرب باندې څه پوری باسم زستا عرب دې سیمو کې د مغرب نه درا پوری باسي مشرق باندې مغرب درا وخیږي یو کوم مشرق پوری باسي دې یو جواب خدا دې چې الله تعالی ابراهیم علیه السلام امداد کولم شو دې کولم شو نور د مغرب نه راخیږي ولې وي خو دوی نمبر لاندې راځي چې والله لا يهدي القوم الظالمين دا دلیل الله تعالی خو ودنه واضح جواب دا دی چې د نمرود بارک راځي چې کان يعبد الشمس د نور عبادت د عبادت متصرف دا د نور غنو ابراهيم عليه السلام ته خدا پته و چې دا د نور عبادت کوي نو د په خدای باندې گزارو په هغه ځای باندې گزارو کورلا چې دا بل دلیل دلانل شي نو ته چې د چا عبادت کې دم زمان الله په اختیار کې دی نو اس په دې ځکه خدای نمرود دا نشو ویل چې دا زکوما ځکه خلکو یې ته لیونه یې کله چې دا زما رب دی او کله چې دا سره خېجوما نو په دې ټیم کې دا هغه چې د ډېر زیات ښکار شي او خلکو بیا په شرمونو شرمولوي نو الله تعالی په دغه ځای باندې حیران دین معلومه ده چې الله عز خپل دوستانو امداد کوم دا د ابراهیم علیه السلام امداد او ټول دنیا یو طرف ته ده ابراهیم علیه السلام بل طرف ته ده او د نوجوان الله تعالی کمی ورکړه نو الله د خپل دوستانو امداد وکړي په دنیا کې به هم کوي او آخرت کې به هم کوي علم ترى تانه دلی علم ترى تنغور الذي اغچاتا تانه دی کتلی علم ترى لم دے جحد دے په مضارع داخل شو ماضی منفی سے ولګو علم ترى آتا کتل دی کړي الذي اغچاتا تانه دلی حواسو حاج ابراهیم چې هغه جګړه په ابراهیم علیه السلام سره دلته دی محاجین مراد مناظره ده مباحثه ډیبیټ کړه دی مناظره کړه فی ربه د ابراهیم علیه السلام در په باره کې دې ځکه علماء یې دا نمرود دهری دے بیا معنا شو فی وجود ربه او که مشرک نو بیا فی توحید ربه او ظاهر معنا او راجح معنا دار فی توحید ربه دے ځکه نمرود مشرک او ځکه نور عبادت وکاو ان آتاه الله الملک اوس دا دومره زیات تکبر بده کې ولې راغی چې د پیغمبر سره مقابله کوله وای ان آتاه الله الملک دا څنګه چې الله ول حکومت ورکړه نو حکومت کله کله سبب جوړیږي د طغیان او حکومت او مشرۍ دا سبب جوړیږي د گمراهۍ د حکومت په وجبانې د مشرۍ په وجبانې د خلق دین او الله پاتې کیږي
ان پدې خبر باندې آتا الله الملك الله حکومت ورکړو اذ قال ابراهيم وكل شو ابراهيم عليه السلام ربي زمارا الذي هغه يحيي چې ژوند مور کوي او يميت مرګ الله راولي مړ کول ژوند کول لا بلاس کړي قال ولد نمرود انا احيي ژوند کول کوما و اميت زمړ کول کوما دا کار کوم قال ابراهيم ابراهيم عليه السلام انتقال د دلیل بل دلیل تا زکه چې دا سامع غبي دی یاد د اوس د واضح نه اوضح تا ابراهيم عليه السلام ویل فإن الله بشك الله تعالی يأتي بالشمس راخجي نور لرا من المشرق د مشرقنا فأت بها را وخجو د نور بين المغرب د مغربنا نور مؤنث دی زکه ورته ها ضمیر راځي شوی فبهت الذي كفر نو حیران کړل شو الذي اغا سړی کفر چې کافرو چې نمرود حیران کړل شو والله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالی هدایت کوي ظالم قوم ته دلیل ورته ورخی لا يهدي القوم الظالمين